رسول الله یو خادم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د یو عالم ویډیو مې مخې لراله چې په هغې کې دی په مقبره کې په قبر ولاړ دی او ډېر زیات یو عبرتناک بیان یې کړی دی چې په اورېدو به یې تاسو هم ډېر زیات عبرت به ترې واخلئ او سبق به ترې واخلئ. نو د عبرت لپاره یې شعر هم کوي، ډېر ښکلی پیغام پکې پروت دی، د مینې محبت پیغام پکې هم پروت دی، ډېر عبرتناکې خبرې هم کړي دي. زه یې اورم او تاسې هم راسره اورئ او د ثواب په نیت یې مخکې شعر کوي. د رسول الله یو خادم د خادم رسول الله ورته وایي انس ابن مالک ده. د دې پلار مالک مړ سو، مور یې راواخیستل، د بچیانو تربیه مور کوي، مور یې د رسول الله مدرسې ته داخل. لس کاله مې د رسول الله په مدرسه کې تېر کړو. لس کاله بعد ما ته رسول الله راته وایي انسه چې ما له مدرسې فارغ شو، بچی بګړۍ درته لمه، ځه کور ته ولاړ شه، یوه دعا درته کوم. څه دعا درته وکړم چې خدای هغه شی درکړي؟ ده ورته ویل یا رسول الله زه مور راوستی یم مدرسې ته، د مور سره به مشوره وکړم بیا به دعا راته وکړي. ګوره له مور سره مشوره کوي، له پلاره سره کار به اسماني خدای سموي. انس مبارک وایي زه سره راغلم مور ته مې ورته وایي رسول الله دعا راته کړي. څه دعا راته وکړي؟ وایي راته وایي بچي زه در سره ځم. د انس مور راغله، ورته ویل یا رسول الله زوی مې بېکسه ده، دعا ورته وکړه چې خدای بچیان ډېر ورکړي. قربان تر داسې رسول الله د الله سره واخیستل، د انس ابن مالک په شا یې دا تېر کړو. یا الله انس ته ډېر بچیان ورکړي، ورسره خدای د عمره روزي ورکړي، ورسره خدای آخرت کې جنت الفردوس ورکړي. دی مبارک وایي د ما چې رسول الله دعا راته وکړه ملا چې مې یو سل 25 زمن پیدا سو. قسم نه ما سوچ نه ده کړی چې یو پیدا سو که نه سو. یوه د هر چا باغ به په کال کې یو وارې قجورې کولې. ما ته رسول الله دعا کړې وه په کال کې بیا 2 وارې قجورې کول. او آخرت کې مې امید ده چې ما ته رسول الله د جنت دعا کړې، خدای به جنت هم راکوي. دغه انس ابن مالک روانېدو چې کله روانېدو په کور کې د رسول الله داسې یو څادر ځړېدو، ګانچه وه، جناب رسول الله لاس لامده و، راوایې اخیستل په دې څادر یې داسې وچ کړو. ورته ویل انس بچیه بیا به څوک مېلمانه درته راسي په دې ګانچه به لاس وچوي. دی وایي ما کور ته راوړه دا ګانچه، شپږ میاشتې یا څه وخت بعد ګانچه ډېره خیرانه سوه، مېلمانه رالو. وایي ما ته انس بچی ورسه ګانچه راوړه چې لاس وچ کړو. وایي ما دا ګانچه ورته راوړه. وایي ده راته چې بچی دا خو ډېره خیرانه ده. وایي زه رالم ګانچه مې اور کې ونیوله، خیر یې وسو ګانچه پاته سوه. وایي ما ته انس بچی ډېر ښه کالی دې نه ده پیدا کړی، اور یې نه سوځي. وایي ما ته وایي چې کالی نه ده، له کالي سره لاس د رسول الله لګېدلی، د کالي سره لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم لګېدلی. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغو ځوانانو سپین ږیرو ته وایي ادبو اولادکم علی صلات. 3 ادبونه زمنو ته ضرور ور زده کړئ. دا ځوانان کېنوئ چې روپۍ ګټلې خدای دې نور هم پرې وګټي، خو کېنوه چې بچې دغه 3 کاره به ضرور کوي. اوله وار حب نبیکم، د رسول الله سره به مینه کوي. دوم کار د رسول الله له اولاد سره به مینه کوي. دریم کار بچې که د قرآن زده یې خو وی وایه، که دې نه یې زده سار یارې لږ ورباندې کښېنه، خالص خط یې باندې لاس تېر کړه. قیامت کې به د قرآن شفاعت کوونکی تر هغو به دې نه پرېږدي څو یې جنت ته نه یې داخل کړه. او بل د رسول الله له اولاد سره مینه کوي. څوک چې د رسول الله اولاد وي هغو الله جل جلاله اور حرام کړی وي. رسول الله د ما غوندې ګناهګار د تا غوندې ګناهګار شفاعت کوي. بیا څوک د رسول الله لمسی هغه به له شفاعته هیر کړي. له تاسې پوښتنه کوه، تاسې د چا کره ورسئ کور کې یو کوچنی بچی یا لورې راسي، یو لسګون ورکوئ، په دې یو لسګون 4 نفره خوشحاله شي. یو کوچنی خوشحاله شي، یو یې پلار ورباندې خوشحاله شي، یو یې مور ورباندې خوشحاله شي، څلورم الله ورباندې خوشحاله شي. نو څوک چې د ما له بچي سره ښه کړي، څوک چې د تا تر زوی جارېږي ته به د ته تر لور جارېږي، څوک چې د رسول الله له لمسي سره ښه کوي خود به خود او خدای ډېر شفقت ورباندې کوي. الله تعالی دې دا جامعه نه خرابوي. په دې ځوانانو موږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله. تر اوسه په دې علاقه کې داسې غږ موږ ته نه ده راغلی چې فلاني ځوان داسې ګناه کړی. دوی په خپلو کورو کې پراته دي، خدای دې حفاظت ساتنه وکړي، الله دې حلاله روزي ورکړي. که دې موږ په دعا کېږي خدای دې دومره روزي ورکړي چې دا ټولې دنیا کې دوی ور وویشي، خو هو ورسره دې خدای له ګناه حفاظت وکړي. دا جامعه